چیرې لندن چیرې چترال دی او بېننګي زور سوه انګریزان چترال ته ځینه. عجب خان اپرېدی هغه باتور ننګیالی او جنګیالی پښتون و چې د فرنګیانو سره د افغان او انګریز په دریم جنګ شي په ډېره میړانه جنګېدلی دي. عجب خان د اپرېدو د کهول او زړورتوب پر اسمان یو ځلاند او روښانه ستوری و چې د پښتنو په کړکیش یعنی تاریخ شي به همیشه په میړانه ستایل کیږي. عجب خان اپرېدی د غلام حیدر خان اپریدي زوی و چې په 1245 لمریز کال زو کړی دی او په ټبر د ادمخیلو اپرېدی و چې د تاڼې غاښ کښته د کوهاټ د درې خواته د بوستیخیلو په یوه کوچنۍ دره کښې د ملک کمال خان په کلي کښې اوسېدی. انګریزانو په زور او زیاتي سره د پښتنو سیمې نیولې او د تلاشي په پلمه به یې د ښځینهو پوړنې لرې کول او د نارینهو او کوچنیانو سپکاوی به یې کاوه او خورا ناوړه چلندونه به یې ورسره کول. په زرګونو پښتانه یې په زندانونو کښې واچول او بندیتونونه یې باندې ډک کړل او خپلواکي غوښتونکي یې د سرکش یاغي او ترهګر په نامه خال په خورا مرمزه توګه وژل او له منځه وړل. عجب خان یو ننګیالی پښتون و او د خپلو وګړو د بدلې او غچ اخیستلو ته یې کلکه ملا تړلې وه، خو انګریزانو عجب خان یاغي او سرکش باله ځکه چې انګریزان یې په نښه کول او انګریزي افسران یې وژل او یو میړنی آزادي غوښتونکی و. عجب خان د 1919 زهیز یا میلادي کال د نومبر د میاشتې په 26 او 28 نیټه په کوهاټ کښې د لانسر پر ګارډ خونه باندې برید وکړ او یو انګریز افسر یې وواژه او 125 توپکونه، 8 لرمینونه یعنې دوربینونه، 15 تورې او 300 او 11 کارتوسونه یې له ځانه سره یوړل او تر 1923 زهیز یعنې میلادي پورې پر انګریزي ښکېلاک باندې ځمکه سره کړله او د پښتونخوا نیونکو ته یې د سر په کاسه کښې اوبه ورکړلې. د 1923 زهیز یا میلادي کال د اپریل د میاشتې پر 14 نیټه عجب خان د ده ورور شهزاده خان او ملګري د کوهاټ پر انګریزي چوڼۍ ور واوښتل او د شپې پر 8 بجو یې پیغله الیس چې 14 یا 19 کلنه به وه او د یوه انګریز کرنیل لور وه ځینې وتښتوله او د لمر خاته پر مهال چې انګریزان خبرېدل دوی بیا تر غرونو اړولې وه او تیرا ته یې بوتلله، پوړنې یې ور پر سر کړ، د خور چلند یې ورسره کاوه او په پښتني پاکۍ او رښتینولۍ سره یې د هغې درناوی د خور په نامه کاوه او دا تښتونه یې د دې دپاره وکړله چې آزادي غوښتونکي یې په الیش بدل کښې د انګریزانو د زندانونو څخه راخوشي کړل سي. عجب خان ځان په خپله پښتني میړانه نه یوازې په پېښور کښې انګریزي چوڼۍ ولړزوله بلکې په لندن کښې هم د انګریزانو زړونه ټکاني کړل. پیغله الیس د اپریل د 14 نیټې څخه تر 23 نیټې پورې پوره 9 ورځې په تیرا کښې یرغمل وساتل سوله، که څه هم انګریزانو ملایان او ملکان باندې مرکه کړه، خو عجب خان د ملا محمود اخوندزاده چې یو ستانه او پیرو او د خپل شرطونو په منلو سره یې پرېکړه وکړه چې پیغله الیس په لاس ورکړي. شرطونه دا وه: لومړی پر بوستیخیلو د برید پر مهال چې کوم کسان نیول سوي دي باید خوشي کړل سي. دوهم عجب خان دې پرېښودل سي چې په خپله سیمه کښې واوسیږي. دریم هغه زیان چې دوی ته رسېدلی دی تاوان دې ورکړل سي. تر دې شرطونو منلو وروسته یې پیغله الیس د کپتان سپارکس
پر اسپه باندې سپاره کړله کوم چې ځین راوستلی وه بیرته یې مغول باز خان او بهادر قلی خان ته ور وسپارله خو انګریزانو تر لږ مهال وروسته شرطونه مات کړل پر عجب خان او د ده پر ټبر باندې یې یرغلونه پیل کړل او هم یې پر اپریدیو باندې خورا درنې جرماني کښېښودلې او هم یې د درنو پیسو په ورکولو سره د عجب خان پر نیولو باندې 10,000 روپۍ انعام کښېښود او سارګر یعنې جاسوسان یې پسې واستول عجب خان د افغانستان خپلواکو سیمو ته راواوښتي او له همدې ځایه څخه یې پر انګریزانو باندې یرغلونه او بریدونه کول بریتانیا د افغانستان دولت ته الټیماټوم ورکړ چې عجب خان په لاس ورکړي خو لوړ درشل همایوني امان الله شاه ونه مانه امان الله شاه د جلال آباد لوی حاکم عبدالکریم خان علومي ته خبر ورکړ چې عجب خان جلال آباد ته وروغواړي خو کله چې احمد علي خان د جلال آباد لوی حاکم سو بیا نو عجب خان د پیغلې آلیس د پیشي 2 نیمې میاشتې وروسته جلال آباد ته ولاړی او بیا بدخات ته ورسېدی او د لنډ وخت لپاره په ارګ کښې د لوړ درشل امان الله شاه سره اوسېدی یوه ورځ د لمانځه پر مهال امان الله شاه د عجب خان پګړۍ پر سر کړله او ورته ویل چې ترکستان ته یې د کورنۍ سره استوي او بیا د جبل سراج له لارې پر اوښانو باندې مزار شریف ته واستول سو او له 1308 لمریز کال څخه هلته ځای پر ځای سو خو د همدې کال د کب د میاشتې په پیل کښې د سقاویانو نایب سالار عبدالرحیم خان مزار شریف ته ورسېدی او غوښتل یې چې پخوانی والي ژوندی ونیسي او هغه هم د عجب خان کور ته پناه وروړله او د سقاویانو سره جنګ ونښتی او عجب خان اړ سو چې وغرونو ته وخیژي او په پرله پسې جنګونو یې لاس پورې کړ او د سقاویانو نایب سالار هم د عجب خان د ورور شهزاده په ګذار کښې له منځه ولاړی عجب خان غوښتل چې یو سمبال سوی او منظم لښکر جوړ کړي خو په سیمه کښې نابلده و ځکه نو تر سره پل واوښت او د غلام رسول خان اسحاقزي سره ډیره سو او د لښکر جوړولو تابع یې ونیوله او کله چې په مسکو کښې د افغانستان لوی سفیر غلام نبي خان سرخي پر مزار باندې برید وکړ نو عجب خان هم د سره پل څخه ورسره یو ځای سو او په 2 ګړیو کښې مزار ونیوی او بیا په ایبک کښې د سقاویانو د جنگ وزیر سید حسین د هغه د 4,000 لښکرو سره ورسره وجنګېدی او مات یې کړ او سید حسین وتښتېدی میمنه انخوی او شبرغان هم ونیول سول خو په دې مهال کښې امان الله شاه له کندهار څخه مخ د کابل پر خوا روان سوی و چې په غزني کښې سقاویانو او سلیمان خېلو ماته ورکړله او بل دا چې نه یې غوښتل چې په شمال کښې د روسیانو په زور او لاسوهنه د افغانستان تاج او تخت بیرته ترلاسه کړي او دا یې افغاني ننګ ته یوه توره لکه او کرغېړن داغ باله ځکه نو له افغانستان څخه ووتی او دا خبر د افغانستان د دبانۍ چارو د وزیر غلام صدیق خان سرخي لخوا خپل ورور غلام نبي خان سرخي ته په ټلګرام کښې ورکړل سو او لوی سفیر هم بیرته تر امو واوښتي او بیرته شوروي ته ولاړی او 300 توپکونه یې عجب خان ته ورولېږل خو سقاویانو مزار ونیوی او عجب خان د سوب درې ته ولاړی او د سقاویانو لخوا زخمی سو کور یې چور سو او د کورنۍ غړي په سقاوي زندانونو کښې واچول سول کله چې لوړ درشل اعلی حضرت محمد نادر شاه د سقاویانو دوره پای ته ورسول نو عجب خان هم خپل ورور شهزاده خان ورواستاوه او هغه ته فرمان ورکړ چې د عجب خان او ملګرو او د کورنۍ د ټولو غړو حقوق باید په ډېر درناوي سره خوندي وي او هر هغه څه چې سقاویانو ځینې اخیسته دي بیرته دې ورکړل سي خو هغه بندیز چې انګریزانو پر عجب خان باندې لګولی و چې د انګریزانو نږدې سیمې ته دي نه ورنږدې کېږي د لوړ درشل محمد نادر شاه پر مهال هم پر ځای پاته سو او دا چې عجب خان تر کابل پورې هم نسوای کولی چې ولاړ شي خو
په ترکستان کې سرلوړي ژوند کاوه. عجب خان د 3 کالو پرله پسې ناروغۍ له کبله د 1340 لمریز کال د زمري د میاشتې پر 14 نیټه د 15 کالو په منګ مړ سو او د شایانو په دشت خاورو ته وسپارل سو. څه شوایي چې له امو تر اباسینه یوه خاوره یوه وینه. د عجب خان اپریدي تنه د بلخ د شادیانو په دشته کښې پونې ده او په ژي یعنی مجسمه یې د پښتونخوا په ادم خیلو کښې ده. دا و د عجب خان اپریدي پیژندنه او ډیره مننه.